مات شوی صف اومه برخه. مات شوی صف راځئ چې د تاریخ درسونه بیا راژوندي کړو. مات شوی صف. موږ یو ملت وو خو اغیار سره پردي کړو. مات شوی صف. صف مات شو او له هرې درزې نه یې وینه وبهېدله. مات شوی صف. مات شوی صف. د امت غداران پیژنې د امت غداران پیژنې. د مات شوي صف ته داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لرم. دا د عزه محسن احسان مې یو ځل بیا د مات شوي صف د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اورېدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل خازم بن خزیمه هم د خپلو لښکرو د لیک په جوړولو کې مصروف شو. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورئ ان شاء الله تعالی. او د دواړو لښکرو ترمنځ د جنګ ډول ووهل شو. د دې وروسته خارجي شعبان خپل کار پیل کړ او د خازم بن خزیمه د لښکرو په خلاف یې خونړی جنګ پیل کړ. د عمان په ساحل باندې د دواړو لښکرو ترمنځ سخت خونړی جنګ ونښت. خارجانو د خپل سالار شعبان په مشرۍ پوره هڅې وکړې چې خازم بن خزیمه او د هغه لښکرو ته ماتې ورکړي او د میدان یې تیښته مجبور. خو سالار خازم د هغوی تر مخ لکه د غره په څیر وو. د هغه لښکریان هم د هغه په څیر د غرونو په څیر د جذبو او احساساتو نه ډک ولاړ وو. هم هغه وو چې د سالار خازم تر قومندې لاندې د هغه سالارانو د خپلو عسکرو په ګډون د خارجانو په ځواکونو داسې سخت حمله وکړه چې د هغوی حالت یې بدل کړ. کله چې د خارجانو سالار شعبان خارجي وکتل چې خازم د خپلو لښکرو سره یو ځای پرې د فشار د راوستلو هڅې کوي او که چیرې د هغوی دغه فشار تر ډېره پورې پاتې شي نو ده ته او د ده ملګرو ته ډېره بده ماتې ور په برخه شي او ټول به د جنګ په ډګر کې ووژل سي. د همدې حالاتو په کتلو سره شعبان یو ځل بیا خپلو عسکرو ته د مخې تلو حکم وکړ او په خازم او د هغه په لښکرو د پوره ځواکمنې حملې کولو غږ پرې وکړ. د شعبان په دغه غږ سره د هغې ماتې خوړلي ځواک یو ځل بیا ځانونه سنبال کړل او په خپلو مخالفو یې سختې حملې پیل کړې. د بل اړخه خازم بن خزیمه هم د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای دا حقیقت احساس کړی و. په دې خاطر هغه هم خپلو لښکریانو ته د زبردست مقابلې حکم وکړ. د خازم بن خزیمه او د هغه د ملګرو دا حملې دومره توپاني او زنګ وړونکې وې چې په مقابل کې شعباني او د هغه خارجي لښکر تر ډېره پورې تم نه شوې او د ابن خزیمه او د هغه د لښکریانو په لاسو یې ډېره بده او شرمېدلې ماته وخوړه. کله چې هغوی په تیښته شول نو خازم هم د هغوی پسې په ډېرې بې دردۍ سره ولاړل او د هغوی تیښتوونکي کسانو شمېر یې راکمولم. په دې توګه خازم بن خزیمه په عمان کې د خارجانو په لاس راوړل شوي تحریک او بغاوت په مکمله توګه وځاپه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، په هغو ورځو کې چې خازم بن خزیمه او محمد بن اشعث هلته د مداین د فتح نه وروسته قیام کړی و، په همدې ورځو کې د ابو مسلم خراساني دوه کسه قاصدان په انبار کې د خلیفه سپاح دربار ته حاضر شول. د سپاح د حکم سره سم یې هغه دواړه د هغه حضور ته وروستل شول. خلیفه سپاح د هغوی څخه وپوښتل، ما ته وویل شول چې تاسو د ابو مسلم له اړخه راغلي یاست، ووایاست زما لپاره څه پیغام مو له ځان سره راوړی دی؟ د هغوی څخه یوه هم یې سپاح ته وویل، امیره ابو مسلم اورېدلی دی چې څرنګه چې خازم بن خزیمه او محمد بن اشعث دواړه مداین فتح کړی دی، اوس هغه ځای د پوځي عملیات څخه فارغ شوی دی او تاسو هم د بل کوم پوځي مهم په لور نه ورلېږئ. په دې اساس ابو مسلم هیله لري چې د خازم بن خزیمه او محمد بن اشعث دواړه نه وي نو د هغوی یو کس محمد بن اشعث خو هرومرو د هغه لوري تور ولېږي تر څو د ابو مسلم د قومندې لاندې د لښکرو د سالار په څیر کار وکړي، ځکه چې د کش د غیر مسلمانانو حکمرانانو له اړخه ډیر وخت زموږ په سیمو ګډوډ کېږي، حملې کوي او خلک ځوروي. په دې خاطر ابو مسلم غواړي چې محمد بن اشعث د کش د غیر مسلمانانو حکمرانانو په لوري ورولېږي. هغه وخت چې د ابو مسلم قاصد خلیفه سپاح ته دا خبر کوله نو د سپاح ترڅنګ زیاد بن صالح او صباح بن نعمان هم ناستو. د ابو مسلم خراساني د پیغام په اورېدو دواړه زیاد بن صالح او صباح
صباح بن نعمان په حیرانتیا کې ولوېدل. هغوی به کله د ابو مسلم قاصد ته کتل او کله به هم د خلیفه صفا په لور. خلیفه صفا هم د هغوی اندېښنه درکړې وه. هماغه چې خلیفه صفا د ابو مسلم قاصدان ته حکم وکړ د څو ورځو لپاره همدلته پاتې شي، زه به له یوه تیز تلونکي قاصد د محمد بن اشعث په لور ولېږم او د هغه څخه به معلومه کړم چې هغه د ابو مسلم د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري. د دې خبرې سره سم خلیفه صفا خپل چوبدار ته اشاره وکړه تر څو د ابو مسلم خراساني قاصدان له خپل ځان سره مېلمستون ته بوځي. کله چې د ابو مسلم دواړه قاصدان د هغه ځای ولاړل نو صباح بن نعمان په حیرانتیا سره د خلیفه صفا په لور وکتل او ورته وویل امیره د ابو مسلم د دواړه قاصدان څنګه راغلي او څومره بې حقیقته پیغام یې له ځان سره وړی. دا چې ابو مسلم پیغام را لېږلی محمد بن اشعث د هغه خواته ور ولېږي تر څو د هغه د قومندې لاندې د کشت حکمرانانو په خلاف په جنګونو کې برخه واخلي. دا هر څه ابو مسلم د نیک نیت نه بلکې د حسد، کینې او تعصب له مخې کوي. تاسو ته به ډاګیزه وي چې ابو مسلم خراساني تر ډیره وخت راهیسې د خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث پر خلاف دی، ځکه د هغه کسانو د محمد بن اشعث کاکا وژلی دی چې هغه نه یوازې تاسو بلکې ستاسو د محبوب ورور ابو جعفر منصور لپاره هم ځان زرونکی انسان او په هر وخت کې ستاسو د ملاتړ لپاره په میدان کې ولاړو. په حقیقت کې ابو مسلم د دې پیغام له لارې د دې شجاع او میړني سالار محمد بن اشعث سپکاوی کړی. ابو مسلم داسې انګیري چې د تسخیر وړ نه دی او نه یې څوک د تورې مقابله کولی شي. امیره زه په هر سره ویلی شم چې که چیرې د ابو مسلم او محمد بن اشعث ترمنځ یو په یو د تورې وهلو مقابله وکړل شي نو محمد بن اشعث په سوله مخو کې هغه لاندې کړي. خو څرنګه چې ابو مسلم یو سازشي او پریبکار انسان دی او په خراسان کې خپل ځواک زیات کړی دی، په دې خاطر هغه غواړي هر کار د خپل ان او خپل خوشي له مخې ترسره کړي. امیره زه تا ته دا هم ښکاره کول غواړم چې په راتلونکي وختونو کې ابو مسلم تا ته او ستا ورور ابو منصور ته ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کولی شي. خو تر هغې چې د محمد بن اشعث پورې اړوند ده نو ابو مسلم خراساني له تا سره د هغه د وفاداري شلمې برخې ته هم نه ورسېږي. تر دې ځایه د خبرو وروسته صباح بن نعمان لږ څخه تم شو او بیا د لږ څه فکر کولو وروسته د خلیفه صفاح په لور مخ کړ او ورته یې وویل امیره ما نه یوازې د محمد بن اشعث بلکې د خازن بن خزیمه تر قومندې لاندې هم کار کړی دی. دا دواړه سالاران ډېر بې مثله وګړي دي، ستاسو ډېر وفادار او مخلص دي، د هیڅ چا په خلاف نه حقه قدم نه اخلي، د قتل او لوټمار څخه ځانونه ساتي. په داسې حال کې چې ابو مسلم خراساني د هغوی برعکس په دې هر څه کې ککړ دی. دا چې ابو مسلم خراساني محمد بن اشعث خراسان ته غواړي تر څو د هغه د مرستیال په څیر ورسره کار وکړي، دا د هغه د نیکیو هیله څخه نه دی بلکې په دې خاطر دی چې محمد بن اشعث سپک کړي. که چیرې همداسې وشول نو یو ورځ به هغه د سازش او غداري څخه کار واخلي او محمد بن اشعث به د یوې لارې څخه ووژني. دا کار په دې خاطر کیږي چې تاسو به اورېدلی وي چې په تېرو ورځو کې د افواه ګډه شوه چې د محمد بن اشعث کاکا چې د ابو مسلم خراساني د سالار ملک بن هاشم په حکم یو مجوسي سردار مروادخ او د هغه د ملګرو لخوا وژل شوی او بیا د افواه هم خپره شوه د ملک بن هاشم دغه پارسي سردار مروادخ د خپلو څو کسو ملګرو سره یو ځای په لار کې وژل شوی دی. په دې خاطر د ابو مسلم د هغه د سالار ملک بن هاشم په زړونو کې د اغېزې راټوکېدلي دي چې د هغوی یو ډېر کلک ملګري څه ډول د لارې په اوږدو کې ووژل شو. هغوی داسې انګیري چې دا کار به هرومرو محمد بن اشعث تر سره کړی وي، په دې خاطر هغه به خراسان ته راوغواړي تر څو یې په مناسب وخت کې ژوند ور ختم کړي او د خپل ملګري مروادخ د وینې بدله ترې واخلي. تر دې ځایه د خبرو وروسته صباح بن نعمان چوپ شو. خلیفه صفاح نرۍ شانتې خندا وکړه او بیا وویل زه ستا د دې خبرو سره بالکل متفق یم. د مروادخ وژل په خپل ځای صحیح کار دی او هغه باید وژل شوی وي او زه پوهېږم چې محمد بن اشعث دا کار د خپل ملګرو په مرسته ترسره کړی دی او هغوی ته همداسې کول په کار و تر هغې چې د ابو مسلم خراساني پورې اړوند دغه کس په هیڅ صورت د باور اعتماد وړ شخصیت نه دی. په محمد بن اشعث باندې په هر وخت او هر شیبه کې په پټو سترګو اعتماد کېدی شي. هغه تل د اړتیا په وخت کې سینه سپر زموږ مخې ته راځي او همدغه ډول د هغه د ترور زوی خازن بن خزیمه هم دی. زموږ په سترګو کې د دې دواړو په مقابل کې موږ ته ابو مسلم د خپلو اعمالو او بد کردار له اړخه ډېر سپک دی. زه هم په دې پوهېږم چې دا ابو مسلم محمد بن اشعث خراسان ته د خپل مرستیال په څېر رابولي او غواړي د خپل تر لاس لاندې سالار په څېر ترې کار واخلي. هغه یوازې او یوازې په دې خاطر کوي چې په یو ډول محمد بن اشعث له منځه یوسي، ځکه هغه ګمان کوي چې که دا کار ونه کړي نو هغه به په خپله د محمد اشعث په لاس وژل کېږي. تر دې ځایه خلیفه صفاح تم شو او بیا د صباح بن نعمان په لور وکتل او ورته وویل همدا اوس او همدا ګړی یو تیز رفتاره قاصد محمد بن اشعث په لور ولېږه. هغه د ټولو حالات څخه خبر کړه او زما ته پیغام هم ورکړه چې زه غواړم چې ستا او د ابو مسلم خراساني ترمنځ د تورې وهلو مقابله وکړل شي او هر هغه څوک چې دا مقابله وګټي نو یوازې دا چې د خراسان والي به وټاکل شي بلکې د شمالي پوځي عملیاتو قومندې به هم په لاسو کې وي.
د دې وروسته چې د محمد بن عشات له اړخه کوم پیغام را ورسیږي نو هماغه به ابو مسلم خراساني تور ولېږو، بیا به انتظار وکړو چې ابو مسلم خراساني څه ډول عکس العمل څرګندوي. هماغه و چې د محمد بن عشات په لور یو ګړندی قاصد ورولېږه. دا قاصد په څو ورځو کې بیرته راستون شو او عباسي خلیفه سپاه ته خبر ورکړ چې محمد بن عشات د ابو مسلم خراساني سره د تورې وهلو د مقابلې لپاره تیار دی. د محمد بن عشات د دې پیغام د راتلو سره سم خلیفه سپاه د ابو مسلم دواړه قاصدان راوبلل او هغوی ته ویل همدا نن زما له دې پیغام سره یو ځای د ابو مسلم په لور حرکت وکړئ. دا چې هغه محمد بن عشات له مانه غوښتي وو نو ما د محمد بن عشات سره مشوره وکړه. محمد بن عشات وایي چې ابو مسلم دلته د انبار ښار ته راوغواړي ترڅو دلته زما او د ابو مسلم ترمنځ د تورې وهلو مقابله وکړه شي. هر هغه څوک چې مقابله وګټي همهغه به د خراسان حاکم وټاکل شي او د شمال د غیر مسلمانانو حکمرانو په خلاف به د خپل لښکرو قومنده هم د همغه په لاسو کې وي. د ابو مسلم قاصدانو په همدغه ورځ د سپاه د پیغام له ځان سره واخیست او د خراسان په لور روان شول. خلیفه سپاه په دې صبر ونه کړ او دواړه سالاران صباح بن نعمان او زیاد بن صالح هم د هغوی پسې په هماغه ورځ د همدې پیغام سره یو ځای خراسان ته ولېږل ترڅو دوی د هغه ځای حالات څارنه هم وکړي او ترڅنګ یې د ابو مسلم په خوځښتونو باندې هم ځانونه خبر کړي. کله چې د ابو مسلم قاصدان هغه ته ورسېدل او د خلیفه سپاه پیغام یې ورته واوروه نو ابو مسلم پرې سم رانیغ شو او دا پیغام یې د خپل ځان لپاره سپکاوی وګاڼه چې څه ډول د محمد بن عشات سره د تورې وهلو مقابله وکړي او بیا د بري په وخت کې بریمنده د خراسان والی او د شمال لپاره د لښکرو قومندان وټاکل شي. ځکه چې ابو مسلم خو خراسان خپل ځان ملکیت ګاڼه په دې خاطر یې د دې پیغام هیڅ ځواب ورنه کړ. له بل اړخه د خلیفه سپاه دواړه سالاران صباح بن نعمان او زیاد بن صالح هم هلته ورسېدل او هلته د اوسېدو په وخت کې د خراسان په ټولو حالاتو کلکه څارنه پیل کړ. د بل اړخه سپاه د یو بل احتیاط نه هم کار واخیست څرنګه چې هغه محمد بن عشات د کشت غیر مسلمانانو د قرارولو لپاره د هغوی د ځپلو په خاطر هلته ورلېږلی وو او د هغې سیمې ابو مسلم خراساني شریکه پوله درلوده. په دې خاطر خلیفه سپاه محمد بن عشات ته یو پیغام ورولېږه چې د خپل دغه پوځي مهم په جریان کې د ابو مسلم خراساني د سازشونو په اړه محتاط اوسي. معلوم هم ده تاته د بدرین حنین ټول اسرار معلوم هم ده ته د محمد ابن قسم لتوري خبر ته د عمر عدل شعنا هم ډیر خبر ته بدا امت غویاړل مشران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې تا ته د سلطان صلاح الدین تکبیر په زړه پروت دی وا معتصمان عرې پر یاد لا هم تازه پروت دی ته د عثمان خبرونه درنو قدرمنه اوریدونکو. محمد بن عشات او خالد بن ابراهیم دواړه خپل لښکرې د کشف په لور روانې کړې وې. د کشف بادشاه فرید او د هغه ورور تادان او نور سالاران د خپل زیات شمېر لښکرو سره یو ځای د هغوی مقابلې ته راوتلي وو. دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شوي او د جنګ لپاره ځانونه تیار کړل. د جنګ د پیل نه د مخه هغه وخت چې محمد بن عشات د خپلو سالارانو سره د پلان په اړه خبرې کولې او ترڅنګ یې خالد بن ابراهیم هم د خپل لاس لاندې سالارانو سره په خبرو بوخت و د سپاه د مخبرانو څخه یې د محمد بن عشات خواته راغی او د سترګو په اشارو سره محمد بن عشات ورو. محمد بن عشات په کوم کار کې بوخت و هغه پرېښود او د مخبر په لور ورغی. کله چې هغه نږدې شو نو مخبر په ډیره پټه توګه محمد بن عشات ته وویل د دې جنګ په دوران کې به ډېر احتیاط کوئ. تر هغې چې ماته ډاګیزه شوې ده هغه دا چې خالد ابراهیم د ابو مسلم خراساني سړی دی. ابو مسلم خراساني خالد ابراهیم ته خپل کسان ورلېږلي دي او هغه ته دا پیغام ورلېږلی چې د جنګ په وخت کې دی هغه وخت چې جنګ په پوره زور سره جریان ولري د خپلې برخې د عسکر سره یو ځای شاته تګ وکړي او د کشت حکمرانانو او سالارانو تر مخه دی محمد بن عشات ځان ته پرېږدي. تر دې ځایه د خبر وروسته مخبر تم شو خو لږ ځنډ وروسته یو ځل بیا محمد بن عشات مخ کړ او ورته وویل امیره خبره دا ده چې ابو مسلم له تا سره دښمني او عداوت لري. په هر پوځي مهم کې ستا بری هغه ته د زغم وړ نه دی. هغه همدا فکر کوي چې بنو عباس یوازې پر تا باندې باور او اعتماد کوي او هر هغه حکم چې هغوی تا ته وکړي هغه تر سره کوي. په حقیقت کې ابو مسلم خراساني په خپل زړه کې داسې انګیري چې د بنو عباس حکومت د هغه په زور او ځواک ولاړ دی. هغه دا فکر هم کوي چې په کومه ورځ هغه د بنو عباس سره لاره بدله کړي نو د بنو عباس حکومت به په څو ورځو کې لاندې راپرېږي. په دې خاطر هغه هر کار د خپلو حدودو په وتلې توګه تر سره کوي. امیره د دې جنگ په پایلو کې به خالد بن ابراهیم په دشمن باندې سخت گزار کوي خو کله چې وویني ته هم د خپلې برخې د عسکرو سره یو ځای په جنگ کې بوخت شوې نو بیا به هغه د خپلو عسکرو سره شاتګ کوي د دشمن ټولو حملو ته تنها پرېږدي او تاسو د کشت حکمرانانو په مقابل کې د بري او موفقیت په ځای د ناکامۍ او شکست سره مخامخ شي. ابو مسلم په حقیقت کې غواړي چې که چیرې تاسو د کشت د دې لښکرو په مقابل کې ناکام شي نو د بنو عباسو د خلیفه په سترګو کې به د عزت او درنښت راکم شي او بیا به هغوی خپل ټول باور په ابو مسلم خراساني کوي
کړي. بس داسې وګڼه چې د کش د حکمرانانو تر مخ ستاسې د ناکامۍ عوامل ابو مسلم خراساني په دې خاطر تیار کړی دي چې تاسو د خپل ځان څخه کم کړي، ځکه هغه باور لري چې تاسو د تورې وهلو په فن کې د هغه نه ډیر پورته یاست. که چیرې داسې نه وای نو لکه څنګه چې سپاح ورته ویلي وو باید انبار ته راغلی او استاد او د هغه ترمنځ د تورې وهلو مقابله ترسره شوې وای او د فتح په صورت کې به هماغه کس د خراسان والي د شمال د کش د جنګونو اعلی قومندان ټاکل کېده. د انبار په لور د ابو مسلم خراساني د نه راتلو یو علت هم دا و چې هغه په تور وهلو کې خپل ځان له تا نه کم ګڼي. که چیرې داسې نه وای نو په یقیني توګه به هغه دا چلنج منلی وای او هرومرو به انبار ته د خلیفه د حکم سره سم ستا د مقابلې لپاره راغلی و. څرنګه چې ستا له اړخه هغه ته د تورې وهلو د مقابلې بلنه ورکړل شوې وه نو اوس هغه د هغې په بدله په دې توګه اخلي چې د خالد بن ابراهیم سره سازش وکړي او د کش د حکمرانانو په مقابله کې تاته ماتې درکړل شي تر څو ستا دغه برم او عزت د عباسي خلیفه په سترګو کې راکم کړی شي. تر دې ځایه د خبر وروسته مخبر چوپ شو او محمد بن عشات ورته په خندا توګه وویل د ابو مسلم خراساني او خالد بن ابراهیم داسې او هغسې عزت او عظمت ما د قدوس الله جل جلاله په لاس کې دي. هغه چاته وغواړي عزت ورکوي او چاته چې وغواړي ذلت سره یې مخ کوي. ابو مسلم خراساني په شان دغه مجوسي داسې او هغسې هغه څوک چې دي زما د تقدیر سره لوبي کول غواړي، زما خالق او زما پالونکی رب زما مقدر لیکلی دی، په هغې کې څوک ځنډ او خنډ نشي را پیدا کولی او هغه څه چې زما په مقدر کې نه دی لیکلی هغه راته څوک نشي را کولی او نه یې را بخښلی شي. زه خو په خپل رب باندې پوره باور او مکمل اعتماد لرم. زه پوهېږم چې د ابو مسلم په څېر مجسي چې په ښکاره توګه ځان مسلمان څرګندوي او په پټه د مجسیانو ملاتړی او مرستندوی دی دا د هغه لپاره ستونزمنه ده ځکه د هغه پخوانی دین د مسلمانانو په لاسونو خراب او له منځه لاړ. په همدې خاطر ابو مسلم او د هغه نور ډیر ملګري د مسلمانانو او په ځانګړې توګه زموږ د عربو مخالف دي. هغه په دې خاطر د پارسیانو سره لاس یو کوي چې په ایران کې هم یو وخت د هغوی مجوسي دین رایج و. دی غواړي چې پارسیان یو ځل بیا د مجوسیت په لور یوسي، خو که چیرې زما رب ته منظور وي نو هیڅوک به هم ونه توانیږي چې د اسلام منونکي خلک بیرته د مجوسیت په لور بوځي. که چیرې د کش د دې سالارانو او حکمرانانو تر مخه د خالد ابراهیم زما د سپکولو هڅې کوي، دوکه راکوي او د ابو مسلم خراساني په وینا د جنگ په وخت کې شاتګ کوي نو ودې یې کړي. که چیرې په دې جنگ کې زما ستر رب زما لپاره بری لیکلی وي نو هغه د ابو مسلم په څېر تورزړي خلک په ناکامۍ نشي بدلولی. اوس ته ډاډمن اوسه او ورځه په خپلو کارو کې مصروف شه. د دې خبرې سره سم مخبر د هغه ځای ولاړ. محمد بن اشعث بیرته د خپلو سالارانو په لور راغی او هغوی د هغه څخه خبر کړل چې خبر وړونکي ورته ویلي وو او بیا د همهغې د خبرو په رڼا کې په ډېره پټه توګه د خپلو سالارانو سره سلا مشوره وکړه. په دې وخت کې په خپل جنګي پلان کې هم لږ څه بدلون راوست او بیا کله د کش د حکمرانانو لخوا د جنګ ډول ووهل شو همهغه وخت محمد بن اشعث په خپل آس سپور شو او هغه لوري ته ورغی چیرې چې خالد بن ابراهیم د خپلو عسکرو سره د جنګ کښت ته ونږدې شوی و. هلته چې ونږدې کېدو سره ورته محمد بن اشعث ویل زما دوسته په همدې پیلامه کې د دشمن په خلاف په پوره ځواک سره حمله کول پکار دی تر څو د جنګ په دې لومړۍ شیبو کې د دشمن د پښو په وهلو بریالي شو. خالد بن ابراهیم په څرګنده توګه ورته وخندل او د هغه د دې وړاندیز سره اتفاق وکړ، خو د زړه چټلي غلطي ارادې له ورایه څرګندې وې. اخر دواړه لښکر یو بل ته مخ شوې. د جنګ پیلامه د کش د حکمرانانو وکړه. د کش د دې حملې په مقابل کې خالد بن ابراهیم هم متحرک شو او د کش په لښکرو یې توپاني حملې پیل کړې. په دې وخت کې محمد بن اشعث خپل جنګي پلان بدل کړ او د خالد بن ابراهیم د حملې نه وروسته د خپلو عسکرو سره یو ځای حرکت وکړ. هغه د دشمن سره د مخامخ جنګ په ځای په هغوی د اړخ څخه حمله وکړه. تر ډیره پورې دواړه لښکر یو د بل سره په سخت جنګ کې راښکېل وې. د دې وروسته محمد بن اشعث داسې وانګېرله چې هغه سره د بې وفایي کولو په خاطر خالد بن ابراهیم د ابو مسلم د وینا په اساس شاتګ کولو ته تیاری نیسي. نو هغه یو قدم بل هم واخیست. په ناڅاپي توګه د خپل لښکرو مخ بدل کړ او د مخالفینو لښکرو په منځنۍ برخه یې حمله وکړه او هغوی په دوه برخو وویشل. د هغوی یوه برخه د خالد بن ابراهیم په خلاف په جنګ کې ښکېل شوه. په هغوی کې د کش بادشاه فرید او د هغه ورور تادان هم شامل وو. خو په دې بله برخه باندې محمد بن اشعث داسې خونړۍ حمله پیل کړې چې لږ شېبه کې د ماتې سره مخ شول. هغه برخه په تیښته شوه او محمد بن اشعث د هغوی په تعقیب روان و او په ډېره چټکتیا سره د هغوی شمېر راکمولو. کله چې خالد بن ابراهیم وکتل چې هغه وړاندیز چې ورته د ابو مسلم خراساني له اړخه شوی هغه بالکل بیکاره و او محمد بن اشعث د دشمن لښکرې دوه ځایه کړي دي او خپلې برخې عسکرو ته یې ماتې ورکړې او هغوی تر شا روان شوي دي. نو فکر یې وکړ چې که چیرې د کش د دې لښکرو تر مخ شاتګ وکړي نو لکه څنګه چې محمد بن اشعث په خپلو مخکې د ماتو شوو لښکرو تر شا روان دی او د هغوی شمېره کم وي دغه ډول به د کش هغه لښکرې چې د په مقابل کې جنګېږي هم او د ده تعقب وکړي او د ده د لښکرو شمېر به راکموي. په دې خاطر یې شاتګ په ځای خپلې حملې نورې هم تیزې کړې. خالد بن ابراهیم هم د کش لښکرو ته ماتې ورکړه. په دې جنګ کې د کش بادشاه فرید ونیول شو. هغه امان وغوښت خو غوښتنه یې مسترد کړل شوه او هم هلته ووژل شو. د هغه ورور تاران هم په لښکرو کې شامل و. بیا خالد بن ابراهیم د خپله اړخه همدا تاران د کش نوی حکمران وټاکه. هغه د خپل کار د خپل قومندان محمد بن اشعث سره د سلام مشورې پرته
سر ته ورسوي. تاریخ پوهان لیکي چې خالد بن ابراهیم په دې کار هم بسنه ونه کړه او یو بل قدم یې هم واخیست. هغه د کشف د خلکو د ماتې وروسته د هغوی پړاو ولکو وکړه او هغه ځای ټول قیمتي شیان یې راټول او د ابو مسلم په لور یې ولېږه. تاریخ پوهان لیکي چې په دې قیمتي شیانو کې د طلاو په لیکو منقشي ورېښمینې جامې او نور ډېر سامانونه وو. هغه دا ټول هر څه ابو مسلم خراساني په لور ولېږل. ابو مسلم په خپله په دې وختونو کې سمرقند سره نږدې د خپل لښکرو سره د یو ځای پړاو کړی او همالته په سمرقند کې ورته صباح بن نعمان او زیاد بن صالح ورغلي وو. صباح بن نعمان په ډېره سپینه توګه د ابو مسلم سره د هغه خبرې وکړې چې د خلیفه صفا سره یې کړې وې، خو د هغه په مقابل کې زیاد بن صالح غلی ناست. ابو مسلم خپل یو کس ته حکم وکړ چې سهار صباح بن نعمان ووژني، خو زیاد بن صالح ته د هغه د چوپتیا په خاطر انعام ورکړ او د سمرقند حاکم یې وټاکه. خو ابو مسلم بیا د همدې زیاد په اړه هم شک پیدا کړ او هغه د ښکارندو په وسیله وواژه. تر دې وخته پورې خالد بن ابراهیم خپل برخه عسكر د محمد بن اسعد د مشورې او صلاح پرته د طالقانو په لور روان کړو. محمد بن اسعد د کشت لشکرانو د تعقب نه بیرته راستون شو او له ټولو حالاتو نه خبر شو. بیا پوره یقین راغی چې ابو مسلم او خالد بن ابراهیم په څه ډول سازشونو کې بوخت وو، خو هیڅ ډول عکس العمل یې ونه شو. هغه د خپل لشکرو سره یو ځای د انبار په لور روان شو. خو خالد ابراهیم د خپل لشکرو سره همالته په طالقان کې قیام وکړ. همالته ورته د ابو مسلم خراساني یو خبر راغی، ورته ویلو چې عیسی په نامه یو سالار د ابو مسلم ملګرو ته څو لیکونه لېږلي دي چې په هغې کې د خالد بن ابراهیم عیبونه بیان کړي دي. ترڅنګ ابو مسلم دا لیکونه بیرته خالد بن ابراهیم ته ورولېږله. هماغه چې خالد بن ابراهیم سم د لاسه عیسی بن مهمان ونیو او بندي یې کړ، تر څو مودې پورې په بندیخانه کې وساته او بیا پرېښود. بیا خپلو کسانو ته حکم وکړ چې څنګه عیسی بن مهمان د بندیخانې څخه راخلاص شي نو همدلته یې سم د لاسه ووژني. په دې اساس د عیسی بن مهمان د راخلاصېدو سره سم یې هغه همهلته د زندان په دروازه کې ووژه. د دې ټولو پلانونو د عملي کولو وروسته ابو مسلم د خپل لښکرو سره یو ځای د بخارا څخه خپل مرکزي ښار مروې ته راستون شو. د خبرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، یوه ورځ محمد بن اشعث د خپل لښکرو سره یو ځای د انبار ښار ته راغی. خپل لښکر یې لښکرګاه ته ولېږلې او په خپله د خلیفه صفاح سره د کتلو لپاره د هغه د قصر په لور روان شو. کله چې د خلیفه صفاح د بار ته ورغی نو هلته د خلیفه صفاح تر څنګ د هغه کاکا عبدالله بن علي او د عباسیانو ډېر غوره سالار او د محمد بن اشعث د ترور زوی خزیم بن خزیمه هم ناست. خلیفه صفاح محمد بن اشعث ته د هغه د بریالیتوبونو په اړه مبارکي وویله او د هغه د استقبال لپاره د خپل ځای پورته شو. د هغه نه وروسته د هغه کاکا عبدالله بن علي او خزیم بن خزیمه هم د خپل ځایونو څخه پورته شول او په ډېره ښه توګه د محمد بن اشعث استقبال او شرخلاست وکړ. د خلیفه صفاح د حکم سره سم محمد بن اشعث د هغه تر مخه کېناست او بیا د کشف په پوځي عملیاتو کې سم مخته راغلي وو. هغه ټول خلیفه صفاح تر مخ بیان کړل. کله چې محمد بن اشعث چوپ شو نو صفاح ورته په اندېښمنه توګه وویل. محمد بن اشعث په دې کې هیڅ شک و شبه نشته چې خالد بن ابراهیم ډېر غلط قدم اخیستی، خو هغه نه ستا او نه زموږ دښمن دی. هغه دا کار د ابو مسلم د ګواښ او د هغه څه د ویرې په خاطر ترسره کړی دی. ستا د راتلو نه مخکې د هغه یو خاص کس ما دربار ته راغی چې هغه به د کشف د خلکو سره جنگ په وخت کې له تا سره دوکه کوي. هغه به د خپل لښکرو برخه د جنگ په دوران کې شاته کوي تر څو ته د هغوی سره د جنگ لپاره ځان ته پاتې شي او د ناکامۍ سره مخ شي، تر څو زما په سترګو کې ستا درنښت را کم کړل شي. ځکه ابو مسلم خراساني د خپل ځان نه پرته نه غواړي زما بل کوم سالار ترقي وکړي او د لوړ رتبو خاوند وګرځي. ابو مسلم خالد بن ابراهیم ته ګواښ کړی چې که ماتې وخوري نو د هغه په لور دي ور وتښتېږي، خو د محمد بن اشعث سره د هیڅ ډول مرسته نه کوي. هغه خالد ته دا پیغام هم ورلېږلی و چې که چیرې د کشف د خلکو په خلاف محمد بن اشعث بریا ترلاسه کړي او بیا هغه د کشف د لښکرو په تعقیب پسې ولاړ شي نو ته به د هغه ځای په غنیمت شو مالونو کې ولکه کوي او ټول به زما لور ته رالېږي. په دې اساس خالد بن ابراهیم دا هر څه د ابو مسلم څخه د ویرې او د هغه د ګواښ له مخې کړي دي او که نه هغه زموږ دښمن هم نه دی او نه به کله هم ستا په خلاف د داسې عمل مرتکب شوی وو. په حقیقت کې ابو مسلم خراساني د خپلو حدود څخه د بیرون وتلو هڅې کوي. زما د خلیفه کېدو نه وروسته تر اوسه پورې له ما سره بیعت هم نه دی کړی او نه یې په دې اړه له ما سره په کومه ناسته کې یادونه کړې ده. محمد بن اشعث ستا په نه موجودیت کې ما خپل ورور ابو جعفر منصور دلته رابللی، هغه به نن یا سبا دلته راورسېږي. زه غواړم چې هغه د څو دلګیو سره د خراسان په لور ولېږم تر څو د ابو مسلم خراساني څخه زما لپاره بیعت واخلي. زه هیله من یم چې که نن نه وي نو سبا زما مشر ورور دلته رارسېږي. لومړی مې اراده درلوده چې تا هم د ابو جعفر منصور سره خراسان ته ولېږم ځکه چې هغه تا ته خپل زوی ویلي او پر تا ډېر زیات باور او اعتماد کوي. خو څرنګه چې ته د ډېر لرې سفر څخه راستون شوی په دې خاطر تا ته څو ورځې آرام پکار دی. ته په ډېر ښه وخت کې راغلی ځکه ما د خزیم بن خزیمه سره د یوې مسلې په اړه پرېکړه کړې ده. محمد بن اشعث د صفا په لور وکتل او ورڅخه وپوښتل
د څه په اړه پرېکړه. د هغه په دې خبر خلیفه صفاح وخندل او ورته وویل ستاسو د دواړو تر مخ زما د کاکا عبدالله بن علي ناز دی. هغه د شام او عراق حاکم ټاکلی دی او ورته مې حکم کړی دی چې د رومیانو په خلاف متحرک شي. د صفاح د دې خبرې سره سم د هغه چوبیدار راغی او خلیفه صفاح ته د هغه د ورور د ابو منصور د راتلو خبر ورکړ. ابو منصور په دې ورځ کې په جزیره کې عامل ټاکل شو. د دې خبرې په اورېدو څخه خلیفه صفاح ډېر خوشاله شو. تر دې وخته پورې خلیفه د صفاح مشر ورور ابو منصور د کوټې ته راننوت. د هغه د کتلو سره سم ټول د خپل ځایونو څخه پورته شول. ابو جعفر منصور تر ټولو د مخ د خلیفه صفاح سره رغبړ وکړ. بیا د خپل کاکا عبدالله بن علي سره، بیا د خازم بن خزیمه او په اخر کې محمد بن اشعث سره د رغبړ په وخت کې د محمد بن اشعث غوږونو ته خوله نږدې کړه او ورته وویل تا په خراسان کې د کشف ځواکونو ته د خالد بن ابراهیم د شاته تلو سره بیا هم ماتې ورکړه. د هغې په اړه تا ته د زړه نه مبارکي وایم. تا د ابو مسلم خراساني ارادي او سازشونه مات کړل. د دې خبر په اورېدو سره ما ته دومره خوشحالي ترلاسه شوې ده چې بیان یې راته شونی نه دی. ابو مسلم غوښتل تا د ماتې سره مخ کړي او زموږ د سترګو دي عزت او وقاره کم کړي. که چیرې په دې ځای کې تا ماتې هم خوړلې وه نو په ذات اقدس مې سوګند چې بیا به هم ته زموږ په سترګو د هغه نه زیات عزتمن او د وقار خاوند پاتې کېدې ځکه چې له تا سره دوکه شوی وم. د محمد بن اشعث سره د خبرو وروسته ابو جعفر منصور د خپل ورور خلیفه صفاح څنګ کې کېناست. بیا خلیفه صفاح په خبرو پیل وکړ. روجانه سره د راتلو نه مخکې موږ ټولو د ابو مسلم خراساني په اړه خبرې کولې ځکه چې هغه خپل ټول حدود مات کړي دي او په خپل ورکړل شوي اختیاراتو کې څه خبرونه راوتلي دي. هغه خپل ځان د ټولو شمالي سیمو واکمن او مطلق العنان ځواکمن ګڼي. هلته د خراسان په اړه چې هره پرېکړه کوي د موږ سره مشوره او سلا نه کوي او زما د اجازې د اخیستلو لپاره اړتیا نه ویني. د دې نه داسې ډاګېږي چې هغه هلته په خراسان کې خپلواک نظام منځته راوړی دي. په داسې حال کې چې موږ د هغه دغه کار نه خوښوو او نه یې زغمو. روجانه لومړی خو راته دا ووایه چې د جزیرې نه د راوتلو په وخت کې څوک خپل ځای ناستې ټاکلی او که نه. ابو جعفر منصور لومړی خپله غاړه پاکه کړ. بیا د هغه په ځواب کې وویل هو ما هلته د خپل اړخ مکاتب بن حکیم مامور کړی دی ځکه هغه زموږ مخلص او ځانزاری دی او هر ډول باور او اعتماد پر کېدی شي. د ابو جعفر منصور د خبرو وروسته صفاح ورته وویل وروره ستا په نه موجودیت کې ابو مسلم خپل یو قاصد ما ته رالېږلی و. په هغه وخت کې محمد بن اشعث او خازم بن خزیمه هلته په مدین کې د هغه ښار د نیولو نه وروسته مې شوي وو. د خپل قاصد په واسطه ابو مسلم له ما غوښتنه کړې تر څو محمد بن اشعث د هغه لوري ته ورولېږم او محمد بن اشعث هلته د هغه د مرسیال په څېر د هغه سره کار وکړي. خلیفه صفاح له خبره نه و پرې کړې چې ورور ابو منصور د خبرو په منځ کې راولوید او وویل ابو مسلم خلاصاني په دې خاطر دا کار غواړي محمد بن اشعث په خپل مخ کې سپک کړی شي ځکه ابو مسلم د تورې وهلو او هر په نورو فنونو کې محمد بن اشعث او خازم بن خزیمه دواړه خپل حریفان بولي. په دې خاطر هغه غواړي دغه دواړه سالاران په خپل مخ کې ذلیله کړي. البته د خازم بن خزیمه په اړه هغه دومره زیات جذباتي نه دی ځکه هغه داسې انګیري چې یو ځل یې محمد بن اشعث د خپل لاس لاندې کړ نو خازم بن خزیمه په خپل د هغه تر لاس لاندې راځي. خو د ابو مسلم دغه پخوانۍ هیله به هیڅکله تر سره نه شي. بیا تاسو ځواب ورکړ. خلیفه صفاح ورته په خندا وویل کله چې د حق قاصد راغی او دا غوښتنه یې وکړه نو ما د محمد بن اشعث د عکس العمل د معلومولو هڅه وکړه. په هغه وخت دوی په مدین کې میشتو. په دې خاطر مې ورته پیغام ولېږه چې که د ابو مسلم خراساني سره د تورې وهلو مقابله وکړي نو هر چا چې مقابله وګټله همهغه به د خراسان حاکم او د شمالي په لور د تلونکي لښکر قومندان هم وي او هغه بل به تر لاس لاندې په کار کوي. ورورجانه ما نه یوازې دا پیغام د ابو مسلم د قاصدانو په لاسونو کې هغه ته ولېږه بلکې تر شا مې خپل کوچني سالاران صباح بن نعمان او زیاد بن صالح هم د دې سره یو ځای هلته ولېږل. خو ابو مسلم دومره سرکشه او دومره بېواکي شوی دی چې زما قاصد صباح نعمان یې وواژه او په دې خاطر وواژه چې صباح بن نعمان تل د محمد بن اشعث په حق کې خبره کوله. روجانه ته مې دلته اوس په دې خاطر بللی چې ته به د یو هیئت او څو نظامي ډلګۍ سره د خراسان په لور لاړ شې او هلته به د مسلم خراساني څخه زما لپاره بیعت واخلي. دا کار ډېر ضرور او اړین دی. که دا کار ونه کړو نو یاد ساته چې په راتلونکو شپو او ورځو کې به هغه د خراسان نه خپله پښه بیرون کړي او په نورو ولایاتو کې به هم خپله پښه مستحکمه کړي او یو جدا حکومت اعلان به وکړي. په دې خاطر موږ باید همدا اوس د ابو مسلم خراساني په خپل ولکه کې وساتو. لومړی مې اراده درلوده چې د خراسان پر لور د تللو په وخت کې محمد بن اشعث هم له تا سره یو ځای واستوم خو اوس مې فکر وکړ چې دا کار باید ونه کړم ځکه لومړی خدای یو ډېر اوږد سفر څخه راستون شوی دی او آرام کولو ته اړتیا لري او بل دا چې که چیرې له تا سره هلته ولاړ شي نو ابو مسلم خراساني به ویره احساسوي او زه نه غواړم چې هغه کومه غلطه پرېکړه وکړي او که چیرې هغه داسې کوم قدم واخلي نو زه به یې په خلاف هم سخت قدم پورته کړم. خلیفه صفاح تر دې ځایه د خبرو وروسته تم شو. بیا ورته ورور یې ابو جعفر مخ کړ او وویل زه به سبا سهار د خراسان په لور کوچ کوم. د ابو مسلم خراساني سره به وینم د هغه نه بیعت اخلم بیا به ګورم چې حالات کوم لوري ته ځي. که چیرې هغه په سمرقند کې زموږ په خلاف او د خپل ځان په ګټه کوم قدم اخیستی وي نو زه به درته ووایم چې نوموړی د خراسان د ولایت نه معزول او د بل کوم ولایت والی وټاکم. په هر صورت د راتلونکي لپاره موږ ته د ابو مسلم خراساني ساتل ډېر اړین دي. د خلیفه صباح نه پرته د هغوی کاکا عبدالله بن علي هم د هغه د دې وړاندیز سره اتفاق وکړ. د دې خبرې وروسته صباح راپورته شو او ټولو ته آرام کولو مشوره ورکړم.
محمد بن اشعث او خازم بن خزیمه دواړه هم د خپل کورو په لور روان شول. ابو منصور یوازې و چې په هلته په انبار کې پاتې شو. بل ورځ د یو هیئت سره یو ځای څو ډلې عسکر هم له ځانه سره کړل او د خراسان په لور رهي. تاریخ پوهان لیکي چې لومړني عباسي خلیفه صفاح چې کله خپل ورور ابو منصور خراسان ته د ابو مسلم څخه د بیعت اخیستلو لپاره ورولېږه، نو د خپل همدې ورور په لاس ابو مسلم ته د خراسان د ولایت د ټاکنې سند هم ورولېږه، او دا د خلیفه صفاح له لوري ابو مسلم ته یوه تحفه او انعام و. د ابو مسلم عادت وران شوی و، هغه خپل ځان ناقابل تسخیر ګاڼه او داسې انګېرله چې د بنو عباس خلافت د هغه په پښو ولاړ دی، او کومه ورځ چې د عباسیانو په خلاف بغاوت بیرغ پورته کړي، نو په 100 ورځو کې به د عباسي خلافت ماڼۍ هم لکه د شګو د ډیر په څیر په ځمکه راپرېوځي. په دې خاطر ابو مسلم خراساني هیڅوک هم خپل ځان برابر نه ګڼل، او هغه همدا کردار د خلیفه صفاح د ورور ابو منصور سره هم وکړ. هغه وخت چې ابو منصور ابو مسلم خراساني سره د کتلو لپاره خراسان ته ورغی، نو تاریخ پوهان لیکي چې ابو مسلم خراساني د ابو جعفر سره ښه کردار ترسره نه کړ. د هغه هر یو حرکت نه د هغه خپلسري او مطلق معانی تر سترګو کېدی، او ابو منصور دا هر څه په ډیره ښه توګه محسوسول. تاریخ پوهان دا هم لیکي چې څرنګه چې د ابو مسلم او د ابو جعفر منصور ترمنځ د دوی دوه په زړونو کې یو ډول کشمکش را پیدا شو، او بیا هغه دا حالات د خراسان نه بیرته ستنېدو په وخت کې خپل ورور صفاح ته په تفصیلي توګه بیان کړل. د دې راپور د اورېدو نه وروسته خلیفه صفاح هم د ابو مسلم په اړه اندېښمن شو، او په دې فکر کاوه چې څه ډول د ابو مسلم دغه ځواک را کم کړي. د بل اړخ ابو مسلم خراساني هم محتاط قدم اخیست، څرنګه چې هغه د اقتدار وږي او د بل اړخ د خلیفه صفاح له لوري پرې د شک را پیدا کېدو له مخې یا هڅه وکړه تر څو خپله واکمني یوازې په خراسان کې د رانغښتلو په ځای د حجاز او عراق په لوري د خپلو نقیبانو، داعیانو او مخبرانو په وایسته ور وزغوي. ابو مسلم د دې ارادو په اړه تاریخ پوهان لیکي یو داسې څوک چې عباسیان د بریالیتوب مرتبو ته ورسول، اوس په حجاز او عراق او نور اسلامي هیوادونو کې د خپل ځان د مقبولیت لپاره په پټه د کار کولو لپاره ځان تیارول د حیرانتیا وړ خبره نه ده. خو هغه دا خبره په یاد نه وه چې د هغه په مقابل کې هغه کورنۍ ده چې پکې د محمد بن علي او د ابراهیم بن محمد په څیر اشخاص یا د عباسیانو د غورځنګ بنسټ ایښوونکي را پیدا شوي دي، او د بني امیه د خلافت د بربادۍ او تباهۍ وروسته اوس هم په دغه غورځنګ باندې واکمن دي. که څه هم ابو مسلم خراساني د عباسیانو لپاره ډیر کار کړی وو، خو هغه بیا هم هغه په دې ټولو کارونو کې د عباسیانو شاګرد او عباسیان د هغه مربیان او استادان. په همدې وختونو کې یوه بله پیښه هم منځته راغله، او هغه دا چې ابو مسلم د خلیفه صفاح نه د حج کولو اجازه وغوښته. خو څرنګه چې خلیفه صفاح د ابو مسلم په اړه بدځنه او شکمن و، نو د ابو مسلم د سپکاوي په خاطر هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوو. په دې خاطر خپل ورور ابو منصور ته ځواب ولېږه چې د حج لپاره ورته لیک راولېږي، او ترڅنګ یې ورته حکم وکړي چې د حج لپاره ځان تیار کړي تر څو یې د حج د امیر په توګه ولېږي، تر څو ابو مسلم د حج په دوران کې د ابو منصور تر مشرۍ لاندې وي. هغه نه غوښتل چې په هیڅ صورت ابو مسلم د حج د امیر په توګه ولېږي. هماغه ابو جعفر منصور د حج لپاره تیار شو، او خلیفه صفاح هغه د حج امیر وټاکه. د بل اړخ خلیفه صفاح ابو مسلم ته هم د حج کولو اجازه ورکړه، او ورته ویل چې حج ته د تللو په وخت کې د ځان سره یوازې 1500 کسان بوزه. خلیفه صفاح د دې حکم په ځواب کې ورته ابو مسلم ولیکل چې څرنګه چې له ما سره خلک دښمني لري، نو د دومره لږو کسانو سره سفر ته تګ زما د ژوند لپاره خطرناک دی. خلیفه صفاح ورته دوباره پیغام راولېږه چې خبر همداسې وي نو بیا تر 1000 پورې کسان له ځان سره بوزه. د ډېرو وسلوالو کسانو شتون په دې خاطر ستونزمن دی چې په لاره کې د خوراک، څښاک او نورو وسایلو تهیه کول د مشکلات سبب کیږي. خو ابو مسلم خراساني بیا هم د خلیفه صفاح خبره ونه منله، او د خراسان د مرکزي ښار څخه یې نږدې 8000 په وسلو سنبال کسان واخیستل. کله چې د خراسان پولو ته ورسېد، نو 2000 کسان یې همهلته میش کړل، او 1000 جنګي کسان یې له ځان سره د دارالحکومت انبار په لور روان کړل. صفاح غوښتل چې د ابو مسلم په خلاف په کوم مناسب وخت کې قدم واخلي. په دې خاطر په دې وخت کې خلیفه صفاح د ابو مسلم مخې ته د هغه د استقبال په خاطر خپل ډیر نوموړي سالاران ورولېږل. په دې توګه ابو مسلم د خلیفه صفاح په دربار کې حاضر شو، هلته یې هم ډیر زیات عزت او درنښت ورکړل شو. خلیفه صفاح ورته ویل څرنګه چې سږ کال زما ورور ابو منصور هم د حج نیت لري، په دې خاطر هم هغه د حج امیر ټاکلی دی، او کنه ته به د حج امیر ټاکلی وي. په دې توګه د ابو مسلم د حج د امیر کېدو هیله تر سره نه شوه. بالاخره ابو جعفر منصور او ابو مسلم خراساني دواړه د انبار څخه د حج په لور روان شول. ابو مسلم خراساني د خپل ځان سره ډېره ستره خزانه هم راوړې وه. د بل اړخه هغه نه خوښول د ابو منصور تر مشرۍ لاندې کار وکړي، ځکه هغه په ازاده توګه ډېر کارونه کول غوښتل چې د ابو منصور تر مشرۍ لاندې نه شوی کولی. حج ته په لارو د تللو په وخت کې هغه هڅه
وکړه چې په هر منزل کې ابو منصور ذلیل کړي. هغه د مسافرینو د اسانتیاو لپاره په لاره کې د اوبو څښلو کوهیان وویستل، سرایونه یې جوړ کړل او د نورو ډیرو سهولتونو د پیدا کولو هڅې وکړې. په خلکو یې کالي وویشل، لنکرونه یې جاري کړل او خلکو ته ډیر زیات انعامونه ورکړل. د خپل سخاوت د داسې نمونو په خاطر هغه غوښتل ترڅو د خپل ځان په لوري د خلکو ترمنځ رغبت را پیدا کړي او همداسې وشول. مکې کې د هر ځای او هر هیواد څخه ګڼ شمېر د حج لپاره راغلي وو. هغه همدا کار جاري وساته. د حج د شپو د تېرېدو وروسته په داسې حال کې چې ابو مسیر لا د تلو اراده نه وه کړې، ابو مسلم د هغه د اجازې پرته روان شو. کله چې د مکې نه یو 2 منزله لرې ولاړ نو د انبار نه خلافت قصد ورته مخې ته راغی او هغه ته د خلیفه صفاح د مړینې او د ابو منصور د خلیفه کېدو زیری ورکړ. هغه قاصد غوښتل د ابو منصور په لور ولاړ شي، خو ابو مسلم هغه له ځان سره 2 ورځې تم کړ او بیا د منصور په لور ولېږه. ابو منصور لا د پخوا څخه د ابو مسلم د اجازې پرته تللو خفه کړی وو. نو اوس یې نو په خفګان کې نور هم ډېرشت راغی، ځکه ابو مسلم د ابو منصور د خلافت زیری اورېدلی وو خو مبارکي یې نه ورکړې او نه یې د بیعت لپاره تم شوی وو. ابو مسلم ته اړین وو چې تر ټولو د مخه د ابو منصور سره بیعت وکړي او لږ تر لږه د ابو منصور تر راتلو پورې په همهغه ځای کې تم پاتې شي ترڅو دواړه د انبار د ښار په لور یو ځای سفر وکړي. ابو منصور د دې خبر د اورېدو سره سم د لاسه د مکې څخه د انبار په لور روان شو او د ابو مسلم نه مخته د انبار ښار ته وننوت. په حقیقت کې د حج په لور د ابو مسلم او ابو منصور د روانېدو نه وروسته عباسي لومړی خلیفه صفاح چې 4 کاله او 8 میاشتې خلافت وکړ د ذوالحجې په 14 وفات شو. د هغه کاکا عیسی بن موسی د هغه جنازه وکړه او همدلته په انبار کې خاورو ته وسپاره، خو هغه د خپل مړینې نه مخته د خپل ورور ابو منصور او کاکا عیسی بن موسی په نامه د ولیعهدۍ ژمنلیک لیکلی وو او په یوه ټوټه کې بند کړی وو. پر هغه یې د اهل بیت مهر لګولی وو او بیا عیسی بن موسی ته ور حواله کړی وو. خو اوس چې په انبار کې ابو منصور شتون نه درلود نو د هغه کاکا عیسی بن موسی د هغه په ځای د خلکو څخه بیعت واخیست او د دې کار لپاره یې خپل قاصد مکې ته هم ولېږه. د مات شوي ثبت داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور څه سوال د به په راتلونکي خپرونې کې واورئ ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په درنه حضور کې راحاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غداران پیژنې خدای ته غداران پیژنې شور د جذبو جوړ ک پیمال شوی معظمت دی پاڅه توري و شرنګ و ننګ ته ضرورت دی حسب د ننګ بیرغ کده سعید بن خالد غوندي ځان قربان کړه ته هم د امت د هر شهید غوندي تا ته دا خبیب د عشق او در قصه معلومه ده تا ترنګ په وینو د سینوار قصه معلومه ده نوم د ملا عمر منصور جلال ته اورېدلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا دا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا دا